السلام علیکم ګرانو مینوالو، زیم ذوالفقار کیف او دې ځای کې مانکۍ کې یو بابا دی چې د مانکۍ ټول خلک یې پیژني. دا بابا دلته کې ناست دي او خلکو د مرستې او د امداد په تمه وي. خلک ورسره لاس امداد کوي او په هغې باندې د ژوند ګزران کیږي. دا داسې نه وه چې د شروع نه بلکل همداسې وه، بلکې دا بابا چې دی نو دا مخکې ښه هنرمند انسان او ښه روزګار یې کولو، باعزته ژوند یې تېرولو. خو اوس د بابا اولاد نشته، مټې نشته، نارینه اولاد یې نشته، د ګټې وټې څوک نشته، بیماري ده، په سترګو ړوند دی، نظر بلکل نه لګي. او د بابا ژوند د خلکو په مرستو، د خلکو په امداد او خلکو نه په غوښتنو تېرېږي. دا بابا په دې ډانګورو باندې ګرځي ځکه چې خپم ماتم دا کارم نه کوي. بابا به در سره خپلې خبرې وکړي. دا ځوان دی، د ډېرو ورځو نه وی چې یاره دې بابا دپاره څه چل کول غواړي. دا خو زمونږ د کلي په مین لاره باندې ناسي په ترېړو محله کې. مونږ دا غواړو چې بابا دپاره یو باعزته روزګار که څوک روانولی شي. نو بابا خو په دې حالت کې نه دی چې څه روزګار وکړي، خو زمونږ دا خیال دی که داسې وشو چې چا وله د منیارۍ سامان واغستو او کور کې زنانۍ خرڅوي او د عزت ژوند بابا تیری پې، یا داسې نور څه د دې نه ښه ښکلی تجویز وي چا سره چې بابا دپاره یو روزګار روان شي، د بابا ژوند په ښې طریقې سره روان شي او په ښه طریقه باندې، په باعزته طریقه باندې د بابا روزګار او روزي روانه شي. دې نه علاوه ساړه را روان دی، ساړه څه شروع شوی دی، څه را روان دی. د بابا د کور حال خراب دی، د ساړه دپاره پیزار دی، کپړې دي، بنینونه، دا مسله ده. نورې خبرې به در سره بابا په خپله وکړي. بابا ستاسو څه نوم دی؟ ما سلطان الله. سلطان الله. بابا څه کار به دې کولو؟ ما به دره کې کار کولو. دره کې به دې کار کولو، ښه د عزت ژوند تېرېدو. ډېر ښکلی وسم، ورپسې خفه یم، خو نشم کولی اوس نشم. څه چلو شو بابا؟ بیا اسلام آباد له یو سړي بوتلم، هغه څه پیسې ما له راکولې، نو هغه موټر راپسې راوستلم، زه یې بوتلم. نو هلته نه هغه خو رانه پاتې شو چې زه راتلم، نو زه اکسیډنټ مې وکړو. نو دا خپه چې کومه ده نو دا د ټیر لاندې راله. دا وښیه لږه بابا. دا وګورئ، بیا هغه پسې سوال جواب وکړو. نو بس هغه وخت یې وتړله، دا اور دا ډوکی راوتی دی. د دې څلور پنځه شپږ کاله وشو د دې چې په دغه حساب یم زه. نو بیا هغه بوتلم. د سترګو نظر بابا؟ د سترګو نظر نو بس دې درد سره دغه شو که نه، دومره پیسې خلکو راکړې وې چې هغه ما په دې باندې علاج وکړو. اوس بابا اولاد دې شته؟ نشته که نه، یو ښځه مې ده، یو میلور ده، ده لیدلې ده چې هغه رالته راځي. او د ګټې وټې هېڅوک نشته؟ نه، ګټې وټې هېڅوک هم نشته. بس ستا په دغه باندې دا درې کسه دي، دی هم ژوند تېروي او تم ژوند تېروي. بابا بس دغه صفا مجلس دی، خیر دی، کړکې دی شکي، نو خیر دی، زما کوڅې له لاړ شه، تپوس وکړه. ترېړو محله مانکۍ کلی. اورې زما تپوس وکړه چې زه دروغ وایم، نو ما د خدای نه بخښي په دې حل کې. نه بابا خو مونږ لیدلی دی، ځکه خو در سره مونږ خپل راغلو. یو مې لور ده، بس نور څوک مې د ګټې نشته. دا کړې خو ځان ته پې که کور ته څه وارم که را نه کړې نو بس ځم کور ته وروسته. ګرانو مینوالو، ستاسو مخکې دی هر څه. دا بابا زمونږ د کلي دی، زمونږ د محلې سره خوا کې پاتې کېږي. هر څوک ورسره خپل لاس امداد کوي، په هغې باندې ژوند تېروي. مونږ غواړو که دې بابا دپاره چا دومره څه امداد وکړو چې د بابا څه باقاعده روزګار پې روان شي او الله پاک د بابا څه وسیله روانه کړي. دې نه مخکې مونږ د بابا هر څنګه چې څومره زمونږ نه کېدی شول مونږ مرستې کړي دي، خو څه زمونږ په یوازې مرسته نه کېږي. که تاسو را سره لږ ملاتړ وکړو نو انشاءالله د بابا به الله پاک سره روزګار روان کړي. الله دې تاسو ټول په خپل حفظ و امان کې ساتي. زما د طرف نه ډېر سلامونه.